په دې ویډیو کې مونږ راځو د ډیټا د ښودلو په یوه نوې طریقه باندې خبره کوو چې هغې ته مونږ څه وایو هیستوګرام، او یا مونږ ورته ویلی شو چې مستطیلي ګراف جوړول. او مونږ داسې ویلی شو چې هیستوګرام د یو احصایوي ډیټا د ښودلو لپاره تر ټولو ډیره کارېدونکې طریقه ده. نو زه به راشم تاسو ته به د دې طریقه وښیم چې هیستوګرام مونږ څنګه ترسره کوو، په دې هیله چې دا طریقه تاسو لپاره ډیره اسانه وي. دلته موږ سره یو څه ډیټا ده او غواړو چې دا په هیستوګرام کې وښیو. اصلا کې موږ دا لیدل غواړو چې دا هر یو ډیټا چې ده د دې څخه څو ځلې تکرار شوې ده. هغې دپاره زه راځم لومړی دا ډیټا په ترتیب سره په خپلو خانو کې لیکم. نو راځو دلته لیکو یو، دا یو دلته موږ ولیکو، بیا ورپسې څلور دی، زه به دوه او دریو ته ځای پرېږدم، دلته به څلور ولیکم، ورپسې دوه لیکو، دلته دوه، بیا ورپسې یو دی، د همدې د پاسه به یې ولیکم، صفر دی، دلته به صفر ولیکو، بیا دوه به د دوو د پاسه ولیکو، بیا یو، دلته یې لیکو، بیا صفر، دلته په صفر باندې، بیا ورپسې یو، دلته شو، بیا ورپسې دوه، دلته شو، بیا ورپسې یو، دلته، بیا صفر، بل صفر، دوه، بیا دوه، درې، دلته دریو خانه کې لیکو، یو، دلته، بل یو، دلته، بیا درې، دلته لرو، او پای کې څو دی؟ شپږ. نو دلته به یا څلور، دا پنځه شو، او دا شپږ به دلته ولیکو. نو موږ دغه ټوله ډیټا راواخیسته، دلته بیا له سره ولیکله او هره یوه څنګه کړه؟ صنف بندي یا طبقه بندي وکړه په خپلو خانو کې. نو اوس زه دا غواړم دا معلوم کړم چې د هر یو عدد فریکوینسي څومره ده، یا هر یو عدد څو ځلې تکرار شوی دی. صفر چې ګورو یو، دوه، درې، څلور ځلې تکرار شوی، بیا ورپسې یو دی، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه ځلې یو تکرار شوی، دوه چې دی یو، دوه، درې، څلور، پنځه ځلې تکرار شوی، درې دوه ځلې تکرار شوی، څلور یو ځلې، او شپږ هم یو ځلې تکرار شوی. نو موږ اوس دا داسې لیکلی شو چې دلته ولیکو عدد، او دلته لیکو څه شی؟ فریکوینسي، یعنی څو ځلې د عدد دا تکرار شوی دی. نو عدد لاندې به ولیکو څو؟ موږ سره عددونه دي صفر، یو، دوه، درې، څلور، دلته موږ کولی شو پنځه هم ولیکو، که څه هم دلته پنځه څو ځلې تکرار شوی؟ صفر ځلې، دلته پنځه پکې صفر ځلې دی، او شپږ. همدارنګه اوس راځو فریکوینسي، یو صفر څو ځلې و؟ څلور ځلې، اووه ځلې یو، پنځه ځلې دوه، دوه ځلې درې، یو ځلې څلور، صفر ځلې پنځه، او یو ځلې شپږ. نو موږ دا کار وکړو چې دغه ډیټا سیټ چې موږ ته راکړل شوی دی، هر یو عدد موږ وشمارلو او وم کتل چې هر یو عدد څو ځلې تکرار شوی دی. لکه موږ صفر ولیدو چې څلور ځلې پکې تکرار شوی، دلته هم څلور ولیکل، یو هم ولیدو چې دلته یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه ځلې تکرار شوی، اووه ځلې مو ولیکل. نو فریکوینسي دا معنا چې یو عدد څو ځلې په یو ډیټا سیټ کې تکرار شوی دی. اوس راځو موږ د دې هیستوګرام جوړو. هیستوګرام څه شی دی؟ هیستوګرام همدغسې یو د مستطیلي ګراف یو شکل دی چې کوم موږ ته دغه ډیټا فریکوینسي راښیي. زه راځم دا لږ پورته وړم چې موږ ته لږ څه ځای پیدا شي دلته په دې اندازه. نو دلته موږ اول راځو یو دوه محورونه جوړو، یو به دا افقي محور شي دې ځای کې، او په دې باندې به موږ څه شی ښیو؟ هغه عددونه ښیو. عموما دلته چې دا کوم عددونه دي دا موږ په دغسې مستطیلونو کې بیا ښیو. کله کله داسې پیښیږي چې موږ سره داسې عددونه وي چې هر یو عدد روغ په مستطیل کې نه ځایږي، نو بیا هغې کې یو ساحه ورته جوړیږي. خو دلته موږ سره هر یو عدد یو ثابت یا پوره عدد دی، نو هر یو دپاره موږ بیل څه شی جوړولی شو؟ یو مستطیل جوړولی شو. دلته لیکم صفر، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، او دا شپږ. او دلته په عمودي محور باندې د دې شی جوړوم فریکوینسي خیمه چې یا هر یو عدد څو ځلې تکرار شوی. دې خوا نه به راشو، ته به ولیکو یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، او دا اووه. اوس راځو هر یو عدد لپاره د دې
مستطیل رسمو. موږ لومړی راځو صفر ګورو. صفر څو ځلې تکرار شوی؟ څلور ځلې. څلور دپاره به یو مستطیلي ګراف دلته داسې جوړ کړو. دا د صفر دپاره شو. نو صفر څلور ځلې پکې تکرار شوی، دا برخه موږ جوړه کړه. اوس راځو ورپسې یو ښیو. یو څو ځلې تکرار شوی دی؟ اووه ځلې. نو راځو دې ته موږ مستطیلي ګراف جوړو اوو دپاره دې ځای پورې. دا د اوو ګراف شو. بیا ورپسې دی دوه څو ځلې تکراریږي؟ پنځه ځلې تکراریږي. نو پنځو نه داسې راځو دې ځای پورې. دا د دوو لپاره څه شی شو؟ ګراف شو چې پنځه ځلې تکرار شوی دی. بیا ورپسې درې دی، دوه ځلې تکرار شوی د دوو په اندازه به دې ته ګراف جوړ کړو. دا د دریو ګراف شو. همدارنګه څلور راځو. څلور یو ځلې تکرار شوی دی. راځو دلته یې جوړو یو ځلې څلور. ښه درې پنځه چې دی پنځه بیخي نشته دی، دا په خپل ځای پرېږدو او پای کې څو دی؟ شپږ. شپږ هم یو ځلې تکرار شوی دی پکې. دې ته راځو او دا یو په اندازه دې ته ګراف جوړو. نو دا ګراف چې دلته مونږ رسم که دې ته مونږ څه وایو؟ هیستوګرام. او په دې هیله چې دا تاسو ته اوس روښانه شوي. مونږ په ډاټا سیټ کې د هر یو عدد یا هرې ډاټا څه شی ګورو؟ فریکوینسي یا تکرار ګورو. هغه تکرار بیا په داسې ګراف کې د مستطیلونو په شکل ښیو. کوم شکل چې مونږ د لاس راځي هغې ته وایو هیستوګرام.